چیرې بخ محمد ځوانه دا څو کاله چیرې وې خو هم د بل په لاس کې مې لا نه یې لیدلی یاره څه درته ووایم دوست محمد ځوانه وایم دا څو کاله کېږي زه بندي وم په بندیخانه کې وم نو خورا بس په دغه تپو تلاش کې وم چې کله به د بندیخانې څه ووځم وایم کله به مې یو ځای سره کړي کله به مې بل ځای سره کړي کله به مې یو ځای هم اکثره وخت داسې وختونه راغلي ورورکه جانه وم دیوال به مې غار کړي نورو بندیانو ته به ورسره شو دا دیوال بره به په هغه شپه د هغو مېلمه وم بخ محمد ځوانه همدا بند خو هم د هر سړي کار نه دی وامه چې نامې نه یې بندیخانې ته نسي تللی پوهېږې بیا نو تا په بندیخانې کې څومره غارونه جوړ کړي دي همدا نور کوټې والا به هم د سره پریشانه وه چې مامګر سره دا بندیخانې ته ورسې بندیخانه مې در غار 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 مې کړه بندیخانه یار نامې بازه یې وامه ښه نو چې دا بندیخانه دې غار کړه نو ته په دا غار کې راووتلې لږ چې یا داسې خبره نه ده چې رښتیا چې دا 4 کاله په غارو سره اخته وم دا ځای غار که دا ځای غار که هغه مې بس اخر چې اصلي غار پیدا کې ووتلې یا نه وتلی وخت مې پوره سو وخت باره مې وخت پوره سو باره ایله کړم ولزه 4 کاله چې غارونه کښل 4 کاله مې خاص غارونه کښل په بند کې شکه چې نامې تو ګوره د انګشتریانې دا د نامې بازه انداز دغه خبرې وم بېشکه چې نامې ښه بخ محمد ځوانه که دا راته ووایه نو اوس کوم پلان لرې آینده ته چې رښتیا سي دوست محمد ځوانه اوس مې نو فکر کړی دی د خیره سره چې دا زموږ څه پر پاتاو نه دی دا د پاتاو پر مخ د 14 جریبه مځکه چې ده نو سړی را ولاړ بسمه پر دغه مځکه به باندې واجرې در ښه کښتو کرونده وکړم او ښې سره جوړ کړم یوه دانه مسته کوټۍ پر ودروم نه اباره به نو د دې خپل ژوند درته کوم بس یو سپک مشکل ستا او ښه بخ محمده د څه شي مشکل دی بس یو څه پیسې نسته نه پیسې نه لرم خو بخ محمد ځوانه زما د دوا وخت سو دا وخت بس ما نه کې اعصاب سره ګډ وډ سي ورسه دوا وخورم باره به څه مکسې سره وکړو د خدای بنده بېغمه ورسه دوا دې وخورم کالو کسې دې پوهېږې نو لا ژر خو دې نه پرېږدم واجره د وپوهېږې ځوانه